په دغه اساسو شرایطو کې یو افغان چې راځي د خپل د افغانیت هغه کوم مسؤلیتونه چې ورته دي هغه ادا کوي، هغه باندې د طالب تحفه لګوي. آیا حسیب ځواک طالب کېدلی شي؟ آیا طالب کېدل اسانه خبره ده؟ آیا د طالب دغه بدنې ته ننوتل تاسې ته داسې کوم ټوکې ښکاري؟ دا خو ډېره غټه خبره ده. پرون د طالب په نوم باندې یو چا په عادي ټلیفون کې د طالب شمیره نه سو پرېښودلی، مګر نن ټول خلک طالبان شو. دا خبرې د ذهن نه وباسئ. طالبان که پنځه وي هم تاسې ته بس دي، لس نه پنځه. موږ په پنځه دغه تحریک مخ ته وړو، په لسو په اسیدو یې نه وړو. ته ما سره پر دې باندې پر مدیریت باندې خبرې کوي، کله په اقتصاد راسي، کله پر نظامي ډګر راسي، کله په اجتماعي ډګر راسي. یو ټولنه ده په هغه کې اخلاقي فساد رامخته کېږي، اداري فساد رامخته کېږي. دا په ټولو ټولنو کې په مدرن هېوادونو کې دا ترسره کېږي. یو څوک راځي د کرښې نه اخواته یو هلک سره زنا کوي یا لواطت کوي، یو کار کوي، راځي تاسې هغه دلته بېلګه ورکوي چې دا په افغانستان کې دا کار کوي. آیا دا د منلو وړ ده؟ ته دومره ضعیفه یې چې ته هلته یو څوک ووینې د هغه نه ویډیو پورته کړې، دلته پر ما باندې هغه کوي د افغانانو باندې ټاپې لګوي چې دا د افغانانو کار ده، دا د دغه خلکو کار ده. دا خپل ولس ته توهین تر کومه پورې، دا ولس تحقیرول تر کوم حده پورې؟ قسم په خدای موږ در باندې شرمېږو. دغه هر څه حدود لري، تاسې ټول حدود کراس کړل. په دغه شرایطو کې د پنجابي نه ته ډېر موزر یې. زه ولې پنجابي سره جګړه وکړم؟ زه وایم راځئ اول د افغانستان اسلامي امارت د کوشش وکړي داخلي دشمنان دې ختم کړي. موږ ته هېڅ د پنجاب سره جګړه دا اوس په دغه شرایطو کې په کار نه ده، ځکه موږ داخلي دشمن سره مخ یو، هغه فتنهګرو سره مخ یو. د افغانستان قضیې چې ته وګوره ټول د داخل نه طرحه شوي دي. تنظیمي جګړې دغه سیاسي احزاب ته وګوره ټول د افغانستان هغه وخت کې په هغه باندې تللي، مخ ته تللي. مګر موږ که دغه داخلي مهرې ختمې کړو، هېڅکله موږ خارجي بڼه نشي تضعیفولی او نه پر موږ باندې بریالي کېدی شي. ولې پاکستان د 4 کلونو نه یو دغه خوشحال دی، 4 کلونو په ډېر کوشش سره په مختلفو بڼو باندې کوشش کوي چې په افغانستان کې یو نوع تاوتریخوالی رامنځته کړي، مګر دې باندې ونه توانېده. دې کې ضعیفه راغی. مګر ما چې هغه کوم یو دقیقه هیله کوم، ما چې هغه کوم نوملړ د دوی درلوده، د دوی هغه د افراطي ډلو هغه مې نړیوالو منطقي سازمانونو ته ټول استخباراتو ته وړاندې که تا کولی شو دغه کار، تا خو په 20 کلونو کې د افغانستان د استازولۍ خبره کوله. ته بیا راځې ما پنجابی بولې. صلاح الدین رباني په پاکستان کې پیدایښت شوی ده. د افغانستان نه پاکستان ته ډېر ژمن ده. هغه پاکستانی نه سو، پنجابی نه سو. زه چې پښتون یم نه دا ګوره دلته خبره دا دی خوشحال صاحب، راځئ پر دې باندې خبرې وکړو چې دغه تنظیمه په افغانستان کې راغلل. ته هغه تنظیمي سیاسي مشران هم ما پورې تړي. ګلبدین خبره ته کوې، د رباني خبره ته کوې، د وحدت د جمعیت خبره ته کوې، دا ما پورې څه تړاو لري؟ پرون یې د روسانو په خلاف جهاد وکړ، خپل جهاد یې خرڅ کړ، فاسق و فاجر سو، د ملت سره ودرېده. آیا ته د دې مثال ماته راکوې؟ ولې دغه تنظیمه چې په افغانستان کې فعالیت درلوده، یو د افغانستان اسلامي امارت غوندې دغسې صافه پروسه مخته یې نه وړله؟ د شر و فساد ختمولو لپاره چا کار وکړ؟ د لوی ملا صاحب مرحوم په قیادت کې اوسو که نه؟ افغانانو خو د مکریانو نه ځانونه پکې راخطا کړ ښځو. تر دې ډېره غټه بېعزتي شته ده. دغه آخري خبرې کومه خوشحال صاحب، هیله مو دا دی که بحث کوئ، په معقوله توګه بحث وکړئ. افغانان دلته قضاوت کوي، افغانان ستا توره څېره پېژني چې ته اوس د خپل شخصي منافعو په خاطر باندې هر څه کوې، هر څه ته لاس اچوې، هر استخباراتو سره کار کوې. خو موږ وپېژندلې ته دغه کوم سیاسونه چې دا اوس شخصي ملکیتونه جایدادونه په افغانستان کې دي، دغه دولتي اعلان شول، دغه د بیت المال ته ضبط شو. دوی غواړي جګړه وسي ځکه دوی شتمنۍ ترلاسه ورکړلې. نو که تاسې په دغه دریځ باندې دلته راځئ پر موږ باندې تنقید کوئ، هغه تنقیدونه چې تاسې کوئ یو هم په اصولو برابر نه دي. دا خو زه در سره نه منم، دا خو نه افغانان در سره مني. د څه فکر کوئ چې دا ځل افغانان دې په کاڼو په لوټو باندې وژني؟